سلامونه هم نیکې هیلمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته د کمپیوټر په هکله باندې خبرې کوم چې کوم ډول کمپیوټر باید موږ واخلو. ځکه چې ډېر یوټیوبران چې کله هم یوټیوبر کمپیوټر اخلي، لومړی لوی اشتباه همدا ده چې دوی په سکرین کې لویه تېروتنه کوي. بعضې یوټیوبران هغه لپټاپونه اخلي چې ایچ ډي سکرین نه لري، چې کله هم دوی ویډیو ثبتوي همدا ستونزه ورته پیدا کېږي. بله ستونزه دا ده چې دوی د ګرافیک او د رام د حافظې د دې ټولو ته توجه نه کوي او ارزانه کمپیوټر اخلي او هغه دا لامل کېږي چې آخر کې د دوی کار ونه سي. زه نن په کمپیوټر باندې خبرې کوو چې یو کوم ډول کمپیوټر باید یو یوټیوبر ځان ته واخلي. که دا مو لومړنی ځل دی چې دا ویډیو ګورئ، ستاسو څخه هیله کوم چې د یوټیوب ماستر کورس مکمل وګورئ. په هغه کې ډېر ویډیوګانې اپلوډ شوي دي، ستاسو سره به ډېره مرسته وکړي. مخکې له دې چې پر اصلي موضوع باندې خبرې وکړم، دا باید تاسو ته ووایم چې موږ دوه ډول سیستمونه لرو، یو لپټاپ دی او یو ډیسکټاپ دی. لپټاپ چې دی ښېګڼه یې دا ده چې موږ یې هر ځای انتقالولی سو، چارج کم مصرفوي او کار هم ښه دی، داسې بد نه دی لکه ډیسکټاپ په اندازه باندې بعض لپټاپونه هم ښه کار کوي. مګر ډیسکټاپ چې دی، ډیسکټاپ بیا دا دی چې د لویو پروژو دپاره استعمالیږي. هغه یو مشخصه استودیو غواړي، مشخصه ځای غواړي، برق ډېر مصرفوي، خو دا دی هغه د لویو پروژو دپاره استعمالیږي. د مثال په ډول باندې په خپل په دغه دفتر کې چې زه کار کوم، ناین نیوز کې موږ داسې کمپیوټرونه هم لرو چې 512 جی بي رام دی او دا چې حافظه یې څومره د بیخي تر خبرې اوښتې ده. پر هغه باندې کارتوني انیمیشن جوړیږي او دا فلمونه هو باندې ایډیټیږي چې هغه هر فلم حدودا 200 جی بي دی او د دې چې کله هم دوی خروجي باسي په یو ساعت 2 ساعت کې هغه کمپیوټران یې باسي. زموږ دپاره هغه ضروري نه ده. زموږ دپاره بهترینه ګزینه دا ده چې لپټاپ ته ولاړ شو، ځکه چې لپټاپ هم ارزانه، هم چې برق کم مصرفوي او هم یې انتقال اسانه دی. ښه، اوس چې لپټاپ ته ځو، په لومړي قدم کې باید کوم لپټاپ د سکرین له لحاظ انتخاب کړو. موږ باید په لومړي قدم کې چې کله هم تاسو لپټاپ ته ځئ، په لپټاپ کې کوشش وکړئ، ځکه چې بعضې لپټاپونه په همدې ایچ ډي ډول باندې دوی فارمټونه لري. دا فارمټ دی او چې کله هم تاسو ویډیو ایډیټ کوئ او خپل ویډیو بیا چې کله د ایډیټ په وخت کې هماغه کلیپ خپل په ویډیو کې ور اضافه کړئ، بیا ستونزه یې دا ده چې بعضې ځایونه یې پاتېږي. که دا خواوې تاسو په بر باندې رسوئ نو دا خوا یې پاتې کېږي او که دا خوا یې رسوئ دا خوا یې کټېږي، نو دلته تاسو ته ستونزه پیدا کوي. نو ستاسو دپاره لازمه همدا ده چې کله هم کمپیوټر اخلئ، که فول ایچ ډي که 4K نه اخلئ نو فول ایچ ډي به 100% تاسو اخلئ، ځکه چې همدا بیا ستاسو د ایډیټ په وخت کې تاسو ته لویه ستونزه جوړوي. دا لومړی قدم دی چې دا په دې کې باید تاسو توجه وکړئ. دا د ایچ ډي او فول ایچ ډي او 4K د دې ریزولوشنونو د خبرې دي، خو تاسو ته لازمه همدا فول ایچ ډي لپټاپ دی چې باید فول ایچ ډي لپټاپ ځان ته واخلئ. په دویم قدم کې ستاسو دپاره لازمه دا ده چې تاسو هغه کمپیوټر واخلئ چې ګرافیک کارت ولري. بغیر د ګرافیک کارت هغه لپټاپ تاسو مه اخلئ، ځکه چې زیاتره د ویډیو ایډیټینګ پروګرامونه چې دي هغه پر ګرافیک بیس باندې کار کوي، ځکه چې دا ویډیو ټوله ګرافیک ده او د ګرافیک پر اساس باندې کار کوي. که تاسو ګرافیک کارت ونه لرئ، تاسو ویډیو تاسو ډېر په عذابوي او د ایډیټ په وخت کې هم تاسو په عذابوي، ځکه چې که څه د ایډیټ وخت ټوله پر رم باندې کېږي، مګر بیا هم تاسو ته ستونزه جوړوي، ځکه چې بعضې وخت افیکټونه اچوئ، هغه افیکټونه تر څو چې پر ویډیو باندې عملي کېږي دلته د ګرافیک کارت ضرورت ده. نو تاسو کوشش وکړئ که یو صحیح ګرافیک کارت نسئ اخیستلی، حد اقل 1 جی بي تر 2 جی بي باید 100% یو لپټاپ ولري چې تاسو دا کار وکړئ. زیاتره کسان به دا پوښتنه وکړي چې کوم کمپنۍ ګرافیک اوسي. ګرافیک مهمه نه ده چې کوم کمپنۍ اوسي. مثلا اوس تاسو زیاتره مشهور د انویډیا کمپنۍ د RTX ډېر مشهوره سوی دی چې زما خپل د لپټاپ له همدې شابیه دی، ډېر ښه کار کوي. مهمه نه ده، تاسو فقط وګورئ چې 1 جی بي څخه تر 2 جی بي چې ارزانه کمپیوټر پیدا کېږي همدا واخلئ. او که ستاسو ګرافیک مثلا تر 8 جی بي اوسي یا د هغه څخه اضافي اوسي، هغه خو نور حالا نور دی، هغه خو بیخي ډېر ښه کار کوي. نو دې دپاره توجه وکړئ. په لومړی قدم کې ایچ ډي باید وسي، په دویم قدم کې ګرافیک کارت باید ولري، او په دریم قدم کې ستاسو دپاره لازمه کوم کمپیوټر دی چې تاسو باید هغه باندې حد اقل 14 جی بي رام ولرئ.
تر 14 جی بي رام چې کمتر اوسو می اخلي ځکه چې ستاسو د ویډیو هډیټ کې تاسو ته ستونزې جوړوي هغه موس هم په صحیح ډول باندې کار نه کوي تاسو ته ډېر رنز درکوي او تاسو د مشکلات سره مخ کوي ستاسو اعصاب به خراب کوي نو کوشش وکړئ چې نهایتا هغه ادي اقل یعنی کمترین رام باید 14 جی بي واوسي که تر هغه زیاتره مثلا 22 جی بي اخلي زما د لپټاپ 40 جی بي دی 40 جی بي یعنی زه د بسته خونۍ ویډیوګانې دغه یو پله په ایډیټ کوم په ظرف د 2 ساعته 3 ساعته ټول راته راکوي هغه لپټاپ مې درلودله یوه ویډیو مې واله 40 ساعته نیوله اوس هغه 40 ساعته ویډیو دا لپټاپ ماته په 1 ساعت کې راکوي نو رم تاسو دپاره ستاسو کار ډېر قوي کوي او ډېر ژر په مخ ته وړي اوس کومې کمپنیانې واخلو دا د اسوس کمپنۍ لپټاپ دی همداسې ازور کمپنۍ لپټاپ دی او دا د اپل کمپنۍ لپټاپ دی او دا د ډل کمپنۍ دی دا د ایچ پی کمپنۍ دی که ایچ پی کمپنۍ ته ځئ تاسو زیډ بوک ته ولاړ شئ د زیډ بوک چې دی د ګرافیک دپاره دی ایکس پی ایس چې دی دا ایکس پی ایس په ډل لپټاپو کې بیا دا د ګرافیکو دپاره او د ګیمینګ دپاره دی او که په اپل کمپنۍ ته ځئ کله هم د اپل کمپنۍ تولید غواړئ واخلئ په اپل کمپنۍ کې بیا اپل پرو ته ولاړ شئ مک پرو ته ولاړ شئ ځکه چې مک پرو د ګرافیک دپاره ډیزاین سوی دی مک بوک پرو ماخ هغه سټډیو ده مک بوک پرو واخلئ هغه د دې دپاره ډیزاین سوی دی او که تاسو وکړئ څئ په بودیجه ولرئ 22 جی بي او یا 64 جی بي رام والا واخلئ د اپل کمپنۍ کې دا ستاسو کار دومره قوي کوي چې تاسو که 10 یوټیوب چینلونه هم بیا تاسو کولی سئ وچلوئ نو دا ستاسو دپاره لازم همدغه ده چې تاسو باید لپټاپ ته ولاړ شئ او د لپټاپ کې هم هغه لپټاپونه انتخاب کړئ چې ګرافیک کارت ولري ایچ ډي اوسي او یو صحیح کمپنۍ واوسي مثلا ایچ پي کمپنۍ ډل کمپنۍ او اپل کمپنۍ دا 3 کمپنۍ ښه په ټاپ کې دي او وروسته که تاسو ځئ مثلا دا ازر کمپنۍ ده دا داسې خاص جهاني برانډ دی مګر زه تجربه یې نه لرم د دې اصلا کې دا د ګیم دپاره جوړ شوی دا لپټاپ او دا د اسوس کمپنۍ ده دا کمپنۍ هم دا لپټاپ هم د گیم دپاره جوړ دی او د ګرافیک کارونه هم کوي مګر زه چې تجربه لرم د دغه 3 لپټاپو لرم مک بوک او په مک بوک کې هم تاسو M1 M2 او M3 ته دغه 3 لپټاپونه که په هر لپټاپ مو تاسو ونیوئ او کوم M3 مو ونیوئ هغه والا هغه بیخي اور دی ستاسو کارونه ډېر مخ ته وړي نو تاسو کوشش وکړئ چې په هم لپټاپ چې اخلئ همدا شیان واخلئ اوس زیاتره کسان هم همدا سوال کوي چې موږ موبایل کې غواړو دا کار وکړو په موبایل کې ستاسو وخت ډېر ضایع کېږي که تاسو غواړئ چې په موبایل کې لکه ډېر ځوانان چې په اروپایي هېوادو کې دوی وایي چې موږ په اطاق کې د نورو ملګرو سره یو موږ ته د لپټاپ او دې ضایع وخت نشته نو د موبایل لپاره په موبایل کې بیا سامسونګ 22 S22 S23 S24 دا فوق العاده لپټاپ موبایلونه دي چې دپاره ښه کار کوي او ژر هم ویډیو تاسو ته ایډیټوي او په داسې کې په اپل کمپنۍ کې آیفون 13 14 15 او 12 دا ښه کار درته کوي او ستاسو ویډیوګانې ښه ایډیټوي او ویلي دي چې کوم سافټویر په کوم اپلیکیشن د هوس دپاره بهترینه اپلیکیشن په ویډیو ایډیټینګ کې د موبایل لپاره کپکټ دی تر دې اضافه مزه ده چې کپکټ اوپن سورس دی او تاسو کولی شئ چې پکې کې فونټونه اپلوډ کړئ افیکټونه اپلوډ کړئ ډېر کارونه کولی شئ په هغه کپکټ کې وکړئ نو ستا دپاره بهترین اپلیکیشن د هوس دپاره کپکټ دا و د نن ورځې ویډیو د موبایل او د کمپیوټر په هکله باندې چې کوم موبایل او کوم کمپیوټر باید موږ ځان ته انتخاب کړو تر بیا مو په هله